کاری څه جنرال صاحب ورکړه ځواب. زه چې راغلم د هغه خبرې ډېر خوند راکړه د ترني صاحب که نه ده سره یو ګیم وکړه دا د سندرې پنشمنټ یې که درکړه دا به سخت خوند وکړي. اوس جنرال صاحب لکه چې په توپ الوځئ داسې یو کار به وکړو دا پخواني خلکیان کمونستان دي ښه دی به په تا باندې سندره وایي ته په ده باندې یو مونځ تېر کړه. نه د مونږ بازار دومره ګرم د ته باور وکړه تڼی صاحب حیران ورته پاتې شي. نه هم پنشمنټ کړی ده نه هم اتڼ پکې کړی ده که نه مونږ سیاست دا اوس دا څو ورځې بعد د شیدو دکان جوړوم تڼی صاحب دا د ټیک ټاک او دغه شیونو نه ورته هغه کوم اعلانات کوم خلکو ته هم راځئ سوچه مستې سوچه شودې که نه لکه خوله کې باندې هغسې وایي بیا که اوبه مو وګډولې هغه بیا مونږ په سوکارم والا په دې کې خو موږ هم کومک در سره کولی سو ځکه چې دا د افغانستان نوم پې پروته که نه د افغانستان د نوم لپاره به موږ هم اعلانونه درته کوو بس دغه کار وکړه. او بل سپین تڼی صاحب اراده مې داسې قصابي امسان کې برابر کړم او 2 3 15 لاس برانچه جوړ کړم. یو به م افغانانو ته کار پیدا شي بل به شودې د ټولو فارمونو په ډېر ښه قیمت اخلم په ښه قیمت به یې بېرته خرڅوم. بېشک یاره چې افغانستان را جوړ کړئ تاسې نور پروا نه لري دا ګیرې په موږ هم د پرېږدو پروا نه لري ګیره خو به پرېږدي یا به یې نه پرېږدي خو زه ژوندی یم نیم افغانستان به افغانستان له نفوس نه به د غواګانو ډېري حاري صاحب ستړی مه سې د سپینتړي صاحب او د داود جنبش څخه هم دی په همدغې ګیرکلۍ کې دی لاړ ټول وطن داود جنبش که تاسې پرېږدئ که پرې نه ږدئ تاسې ته خبره نشته. دا جنرال صاحب ګوره اوس د عبدالله صاحب چې دی دا په همدې چل باندې اوس په ما ټاپه لګوي چې ته طالبانو ته لابي کوې والا دا د خارستان در باندې لګولې وه دا وایي کې کومه بده خبره خو نه ده چې په کوم ځای کې شي دا خو منم در سره اوس دا د قاریسا راغلی د منافقینو استاد ستړی مه سې قاري صاحب سلامونه تاڼه صاحب شیخ صاحب تراب صاحب فهیم صاحب ټول ته سلامونه دلاور صاحب تراب ته ورته دی چارې ورځئ تراب تواب این جانب تم صاحب ووایه که نه چا ته این جانب تاته مې د وویل خو وار دې نه اورېده که ته خو دې ټولو صاحب ځکه چې اوس ټول افغانستان ته شودې ورکوې داسې نه چې هغه وخت کې د ټول افغانستان مور درنه جوړه سوي پوه سوې کاری څه جنرال صاحب ورکړه ځواب. زه چې راغلم د هغه خبرې ډېر خوند راکړه د ترني صاحب که نه ده سره یو ګیم وکړه دا د سندرې پنشمنټ یې که درکړه دا به سخت خوند وکړي. اوس جنرال صاحب لکه چې په توپ الوځئ داسې یو کار به وکړو دا پخواني خلکیان کمونستان دي ښه دی به په تا باندې سندره وایي ته په ده باندې یو مونځ تېر کړه. ګیره پې پرېږدمه نه ګیره خو هسې هم پرېږدي پښتانه چې سپین ږیري سي هغه که خوښه یي که نه یې ګیره پرېږدي پوه سوې پرون دلته یو زما انډیوال داسې په قد باندې یو لیشت ته ګیره پرېښي ولې زوی به راپېلې د مجبوریت نه ګیره پرېږدي وایي زوی مې راته وایي دادا نور بس ښکارېږي ګیره پرېږده د زوی په خاطر مې پرېښي او کېدای سي ترني صاحب ته به هم سبا ګیره به پرې زوی پرېښي احسان به په مبین باندې اړوي سي تا به پنشمنټ پې پرېښي ده که نه قاري صاحب موږ خو مشکل دا ده د پښتانانو خو لانجه په دې کې چې وایي یوه خبره مې چې وکړه بیا نه ترې اوړمه ما ته خو ډېر وایي خو همدې خبرې نیولی یم چې اوس به درته وایي چې دغه دی وډار شو ګیره یې پرېښوله ناوله تڼی صاحب پرېږده ښه خوند در سره کوي ماشاءالله ښه چارشانه یې پوه سوې چې چچ ګیره پرېږده سخت خوند به در سره کوي والله چې بس پرېښودلی وښیه توکل په خدای خیر ده کنې اوس خو ورسره بې ګیرې بلد یم د حالاتو سره خو خیر ده موږ او تاسې دا شیخ صاحب نه دی چې دا موږ راپورته کوي دی به هم دعا راته وکړي تڼی صاحب هغه پورې به کېدی سي ریټایر به هم سي وظیفه به دې هم تقاعد سي که نه بي بي سي کې نو چې غټه ګیره دي څه تعویضو کار به هم دلته شروع کړو په اروپا کې مارکیټینګ به ورته زه کوم او تعویضونه ته ورکوه پوه تڼی صاحب هغه هم په علم داسې علم ولري چې لري دا رقم علم ورسره په کار د تعویضو کې بیا سړی چلېږي
دا سه دا ګیم وکړه پنشمنت موبین ته ورکړه خدای زه خو تا ته یار ډیر نه یو 50 بری درته وهم خو زه د دې ګیمونو سره نه بلد یم او نه مې چندان ورسره مینه ده داسې نه چې نابلدۍ کې ما هغه نه کې ناکام نه کې نه خو زه ته زمریان دلته ښه داسې په ضربه کې درته ساتم پوه سې ډز زاړه تا کله کړی دی دا ګیمونه دې کړي دي ما ول استانه صاحب نه دا کړی تر اوسه پورې بیخي د ټیک ټاک کې مې دا ګیم ذکر نه کړم خلاصوي دا کامري خلاص کی صحیح سره چیرې سره زه په تیاری کې پروت یم او تانه صاحب نه پیګم دی ولا زه دغه د خلاصوم زم پروت یم خو په بستر کې نه په کاوچ کې پروت یم ودرېږه زه څنګه اوس خو دغه مشکل دا دی چې شیخ صاحب څه پې وکړم بر سپتم وخت ورکړی بلاو فایده غلی دی موږ خو یې غږ وانه اورېده نه پوهېږم چې خبرې وکړلې او که نه دغه دی زه خو پروت یم خو په بستره کې نه یم خیر دی ګزاره را سره وکړئ نه مشکل نشته دا ته عیسی کامل دي ساتل کوم زه والله تیاری کې پروت یم په لیرت کې پروت دی تیاری کې پروت نه بیا خو نه لیک مې بند کړ مخ په کم 12 بجې د کېدم چې کته مې تانه صاحب راغی د دغه سندري پنشمنت خوند را د تانه صاحب ملاتړ راغله ما ودرې ته به کیمپ کې پروت کیمپ کې پراته ورور په قاری صاحب کیمپ کې پروت او دا کیمپ والا ولې درته وایي تاسو ته قاري صاحب دې هغه مې پوهې که په دې فلسفه والله که پیغه دا خو ورور د اخر زمانه منافقان دي د څو قسمه نخري ورزي پوس جنرال صاحب هغه مې اخر سره لاندې ناس د ریکوست کړی نو په ځای زه اوس مجبور یم دا نه کوم هغه به موږ راوکېږي یو محمد صاحب هم لاړل او فدا محمد صاحب به یې راپورته کړی و چې هغې درسره همکاري کړې وه جنرال صاحب د خدمات خو هغه جنم همکاري کولی دا د حلب ترورستانو د کامیابۍ ته ډېر طالبان خوشحال دي دوی سره سرکات لرئ والا رئیس المنافقین تا ته هم تبریکي وایو شکر د الحمدلله د هغه جین هم داسې دوړې جګې کړلې پوه سې او بله خبره داسې تاسو کله راځئ قامت جبهې سره هم یو ځای سوی عفه کوئ که نه کوئ نو خیر سره تا ته خو ولاکه خو پوه شوې ولې تا ډېر لوی منافقت کړی دی یو اول نه تر اوسه پورې په منافقت راوړی الله پاک راوستلی داسې خدای هم راوله زه خالي د ما د فارم پورې ځان ورسوئ تر هغو پورې غواګانې کوه غواګانې ساته چې بیا موږ درځو موږ ته بیا حلالوه صحیح ده که په دې داسې ډنډه غوایانې در ساتل د پاس خالي وزیران دې ته یم چې دا د نړۍ په کونج کې هر چېرته مجاهدین وي او دوی ته سره مفتي کې فارم کې شریک یم خلک وایي چې دا یوټیوب اکاونټ ورسره شریک دی او په فارم کې ورسره شریک دی داسې پارټنر یم ستا تانای صاحب دا تاسو خو بي بي سي کې د 16 لسیزې اوسه کار کوئ که نه او د 15 کال د افغانستان جګړې چې ګورم د ټولو مجاهدینو ته الهي نصرت د امریکا په واسطه باندې راځي دغه کې څه هیڅ هغه څنګه ولا چې ځکه رښتیا درته وایم ما مخکې جنرال صاحب ته مو ویلې ما راځئ داسې نوې خبرې به وکړو دا خو زړې خبرې دي چې تاسو سره غږېږئ یو بل سره خفه کوئ له دې نه به تېر شو دا د ولي الله خبره جالبه د فیضان صاحب هم یاده کړه مخکې دا ډېر مات منافق ده دا داسې ځایونه ګرځي چې هغه بیخي نه ګرېږي چې دا موبین یو څو ورځې بیا لږ لاړ شي چې ارامه ډوډۍ وکړي د غواګانو سره ډېر ستړی ده ځکه چې دا جنرال صاحب خدای پاماني تقریبا اخیستې وه نو موږ او تاسو ته لږ پاتې سپینه پورې فکر کوم بیا به لاړ شي دا تهجد به وکړي بیا به لاړ شي دا د پنشمنټ خبره ښایي فاینل کې بیا به زه هم لاړ شم ویده کېږم دا پنشمنټ یو ورځ به کاري صاحب یو ورځ موږ غواړو د تڼي صاحب او د موبین باس خوندور نه ده زه په پوهېږم باس د تا او د موبین جنرال صاحب باس به ډېر خوندور وي ځکه چې کلاشز چېرته نه وي موږ دغه د ولي الله خبره یم په همدې درته کوله چې دغه باس یې ولې ډېر زیات خلک ورته راغله موبین سره موږ کلاشز ځکه نه کوو چې دا اوس توبه ویستلې ده اوس هم انسان ته نه جوړ شوی نه موبین سره موږ څه اوس کلاشز وکړو زه مخکې انسان وم پوه سړی څه خر نه وم دغه شودې او مستې ورکوي پوه شوې کاري صاحب ته لږ غلی چې ته جنجال جوړې زه پوهېږم دغه د ولي الله خبر درته وکړم ولي الله خو خیر دغه چې څوک ورته راغلي نه دي راغلي هغه نه ده مهمه دا مهمه ده دا خلک ولې ورته راغلل دا مهمه ده دا ولي الله چې تاسو پیریان کړو څنګه دا ټیک ټاک یو جوړ کړی دا
بل څلور نیم لکه کسان ورته راغلي وو. نو دلته د پښتنو هغه د احساساتو خبره وه چې عرب ما مخکې د جنرال صاحب مبین یوه خبره واورېدله چې ډېر زیاته غم او که مالدا خبره پرون ما په سپیس کې وکړله عین خبره جنرال صاحب وکړه چې د عرب ولې بای کړله او ولیولا وګټله ځکه وایي عرب له موږ ګل جاهل نه دي. دا ډېره زیاته مهمه فلسفهي خبره ده چې دلته د ولیولادو یوه میاشت دا خبره خپروله چې د عرب او د پښتون مقابله ده. ښه دې خبرې ته غوږ ونیسئ، د عرب له پښتون سره مقابله ده. اوس د پښتنو چې دا لاندې ناست وو د اکثره پښتانه وو، ته دوی ته وګوره دوی د دې مقابلې په حساب باندې څه شی نه کوي. که د کنځاو مقابله د پښتوني عام پښتوني باید وګټي، که د احساساتو مقابله عامې باید پښتون وګټي. یعنې له دغې انرژي نه مثبته ګټه څنګه اخیستلی سي چې پښتون بیچاره خو درته وایي چې په هر میدان کې زه تا کامیابوم، غریب یم غوا درته خرڅوم، خوسای درته خرڅوم، مزدوري درته کوم، تا د عرب په مقابل کې پاتې نه راولم. اوس چې یو څوک راجګېږي تا د عرب په مقابل کې پاتې نه راولي، سبا ته همدغه رقم خبره د پنجابي په مقابل کې وکړم تا پاتې نه راولي. دا ولس دا که ویښیار ده بیا کل ده ښه کارې کړی بد کارې کړی. دلته د دغو څلور نیم لکه انسانانو د راتګ وجه دا نه وه چې دلته ګیم ته راغلي وو. ګیم خو نه وو، نه مار او نولی جنګېده نه کوم بل کار کېده. دلته د عرب او د پښتون خبره وه. مثال دا چې یو څوک راجګېږي او ما او تا له دغه پښتنو ولس نه څوک د غیرت په نوم د پښتو په نوم باندې د عرب په مقابل کې دوی حساسولی سي، دوی ایموشنل کولی سي، دوی نه دغه رقم ته $1,05,00,000 حتی اخیستلی سي. دا ګوره ډېره مثبته خبر ده. اوس څنګه موږ نوره مثبته کولی سو دغه د موږ تاسو وظیفه ده چې جنرال صاحب مبین او دا موږ تاسو ټول چې چا وس کېږي باید دې موضوع ته کار وکړو چې پوتنشل خو موجود ده، عام د کوالټي له لحاظه پوتنشل شته، عام د کوانټیټي لحاظ نه پوتنشل شته په دې پښتنو کې. اوس څنګه کولی شو دغه پوتنشل چې 4.5 لکه کسان راغلي وو او د دې په خاطر چې عرب د دې ولیولا نه چې پښتو باندې خبرې کوي پښتون د له ده نه دا ګیم ونه ګټي، بیچاره په دې وچو ډاډو باندې راغی عرب بیچاره یې پسې واخیست. عرب ولې دا کار ونه کړ؟ له یو طرف نه خو د جنرال صاحب مبین خبره ده چې هغوی دومره جاهلان نه دي چې څه شي مقابله ده زه اوس وګټم. له بل طرف نه دوی بیا دغه عرب بودان ورته دومره مهم نه ده لکه ماته چې پښتون بودان ډېر مهم ده او دا ډېره زیاته حساسه مسله ده. اوس څنګه کولی شو د ټیک ټاک دغه انرژي چې موږ ولیدله چې 4.5 لکه کسان یو عادي کس لپاره راجمع کېدلی سي، دا په ډېر اسانه 1 میلیون کېدلی سي. دا په ډېر اسانه باندې چې یو څو کسان لاس سره یو کړي 2 میلیونو ته رسېږي. ته چې 1 میلیون 2 میلیونه پښتنو ته میسیج پاس کولی سي، دا که ته په منیجمنټ لحاظ باندې وګورې دا کار ته په $10 میلیونه هم نسي کولی. دا چې اوس موږ میسیج نه لرو یا میسیج په خپلو منځو کې نسو سره تعریفولی چې کوم میسیج موږ پښتنو ته ورکو، بیرته له ولس نه دغه توپ د موږ حویلۍ کې پروت ده. اوس کاري صاحب سا دلته لاندې ناست ده، دا میسیج تر یو چا رسولی سي، د خپله سپین تڼی رسولی سي. زه بد نه یم، شاهین، تواب عبدالله، خپله فدا او جنرال صاحب دا موږ 6-8 کسان چې پورته ناست یو. تاسو باور په خدای وکړئ که موږ یو کال مسلسل په منظم ډول باندې یو میسیج ډراپ کو، په دغه میسیج باندې یو څه اندازه پورې موږ توافق وکړو چې دغه د موږ میسیج سیب ده 10,000-15,000 کسان ورته کینی. او دا خوبي دا ده چې له مردان هم سړی درته ناست ده، له استرالیان هم تا ته پښتون ناست ده، له افغانستان هم تا ته پښتون ناست ده. او دغه میسیج چې ته د دغو پښتنو په ذهنیت کې تغییر راوستلی سي، ته دین ته سوکې، ته وطن دوستۍ ته سوکې، ته اتحاد ته سوکې، ته اتفاق ته سوکې. یوازې نصیحت باید نه وي، ځکه یوازې نصیحت ته خلک تنګېږي، نه درته راجمع کېږي. دغه پکیجونه چې انسانان جوړوي چې یو شی جوړوي که به فکر کړی دغه اوس تواب دوی ته معلومات کېږي یا سپین تړي ته چا چې په امریکا او په غرب کې درس ویلی یا مثلا پوهنتونونو ته تللي، که تاسو پروژې وګورئ یا پوهنتونونه وګورئ، دوی چې کله درس درکوي به د درس ټیم کې هم تاته وایي چې تفریح ټیم څه، د تفریح لپاره یو محصل ته یو کارمند ته د دفتر
وظیفه ورکوي ته یوه ډرامه جوړه کړه چې دا خلک دا تفریح چې دوی کله ډېر درس ویلی ډېر کار وکړه په دې منځ کې یو تفریح پروګرام جوړ کړه چې دا خلک دې تفریح کې بیرته مثبته انرژي واخلي. معنا دا و د جنرال صاحب خبرو ته ولې سړي زړه نه تنګېږي؟ ما خو شخصا نه ورته تنګېږي او زه ما د هر چا خبرو ته زړه تنګېږي. زه خپله ډېرې خبرې کوم نو د بل چا خبرې بیخي نه سم اورېدی. د جنرال صاحب خبرو ته ځکه د چا زړه نه تنګېږي که 5 خبرې تا ته جدي کوي 3 درته دا رقم رشخند خبرې کوي چې دا د 5 جدي خرابې هم دي د تا د میل مطابق نه دي د هغه 3 ټوکو لپاره ته دا 5 خبرې هم اورې او که تکرارا نه دا 5